سلامونه قدرمنو انسان جرګې ولیکي لشکرکشي ولیکي سیاست ولیکي د دې لپاره کوي چې د انسان بنیادی ستونزې حل شي بنیادی ضرورتونه پوره کړي هغه کامونه چې زموږ پر وسایلو قابض دي او زموږ حق دي باید موږ هغه وسایل له هغو څخه واخلو د لشکر له لارې یې واخلو د سیاست له لارې یې واخلو د جرګو له لارې یې واخلو قدرمنو زه اول د انسان بنیادی ضرورت ترښیم د انساني وجود د انساني ټولنې معاشرې د یو انسان بنیادی ضرورتونه څه شي دي د انسان اول ضرورت چې دی هغه هوا ده اکسیجن دی ساه ده چې الله پاک موږ ته موت راکړی خوسې راکړی د دې قیمت نشته دویم ضرورت چې دی د انسان هغه اوبه دي اوبه الله پاک دونې پریمانه پیدا کړي دي چې یوه حصه مځکه ده او 3 حصې اوبه دي او خوږې اوبه 3% دي چې د انسان دپاره ډېرې دي د ده زراعت هم پر کېږي کرنه هم پر کېږي او د څښل هم څښي او دا نه ختمیږي بیا داسې وخت په وخت بارانونه اوري چې زموږ د خوږو اوبو هغه ضرورت پوره کېږي له وخت سره دریم ضرورت چې دی د انسان هغه خوراک دی زموږ دریم ضرورت خوراک دی د خوراک لپاره الله پاک ډېر وسایل پیدا کړي دي میوې پیدا کړي دي انګور دی انار دی سیب دی بادام دی پسته ده او داسې غنم دی باری ده سبزی دی یعنې زموږ د خوراک ضرورت هم پوره دی الله پاک دونې خوراک پیدا کړي او په مختلفو قسمونو کې پیدا کړی دی چې دا دنیا ځینې ډکه ده او انسان به کله هم وږی نسي پاته بیا د انسان ضرورت دی تعلیم روزنه او بل د انسان غټ ضرورت چې دی هغه صحت دی یو انسان ناروغه کیږي د دې به علاج کیږي ډاکټر له به ځي علاج به کوي او بل د انسان یو بل ضرورت دی هغه واده دی واده انسان واده کوي خپل خاندان مکملوي او د واده لپاره الله پاک چې دی دا دنیا له ښځو ډکه کړې ده یعنې داسې نه دی چې یو انسان به بې واده پاتې شي ګر سره نه سو پاته کېدلی دا دنیا نیمه آبادي بلکې تر نیمه هم زیاته هغه ښځې دي خو دلته بیا روایات په مابینځ کې راغلي دي په دې کې وروره د قام مشران دي د ودو په مخ کې ستونزې پیدا کړي دي ولور دی د دوو انسانانو د واده په منځ کې د ټولنې زموږ مشرانو روایت رواجونه پیدا کړي دي چې یو دوه انسانان په خپل وخت باندې په خپله خوښه واده نه سوی کولی قدرمنو زما د دا خبرو چې زموږ مسایل مشکلات دي یا زموږ ستونزې دي زموږ ضرورتونه دي اوس کم یو ضرورت زموږ سیاسي پارټۍ سیاسي جدوجهد سیاسي تګلارې راپوره کړی دي او بل کم ضرورت زموږ د پښتانه قام د جرګو له لارې پوره سوی دي دا زموږ مشرانو دا زموږ لیډرانو دا زموږ سیاست پوهانو دانشورانو زموږ یو کم ضرورت راپوره کړی دی دا کم ضرورتونه چې ما ویلي دي په دې کې دې مشکلات پیدا کړي دي لیکن موږ ته یو ضرورت نه دی راپوره کړی ستونزې راته پیدا کړي دي ستونزې هوارې کړې نه دي اوس موږ چې کوم سیاست کوو سیاست جدوجهد کوو جرګې کوو مرکې کوو لشکرکشۍ کوو زموږ کم یو ضرورت پوره سوی دی د دې لارې زموږ کم ضرورت راپوره کېږي یا بیا راپوره کوي دا ټول ضرورتونه موږ خپله پوره کوو دا ټولې ستونزې موږ خپله حل کوو ریاست چې موږ ته کوم فنډ راکوي وسایل راکوي زموږ ضرورتونه پوره کوي زموږ دپاره ترقیاتي منصوبې جوړوي کارونه راکوي په دغه کې سیاست سیاسي تګلاره یا زموږ ته پارلمنټ وزیر دا چې دی په سلو کې 15% دی جیبو ته چې اغلا کوي او قدرمنو د دنیا هر هیواد هر آزاد و خودمختار هیواد هر ریاست بیرته خلک چلی د خلکو ټیکس چلی خلکو خولې چلی د خلکو وینې ساتي دلته بیرته چې دی لیډرشپ مشر صدر وزیر اعظم دې ته پروتوکول موږ ورکوو د دې سکیورټي موږ ورکوو د دې ته ژوند موږ ورکوو د دې و مخ ته موږ قرباني کیږو دوی موږ ژوندي ساتو موږ قرباني ورکوو یو نوکر په حیثیت د یو ملازم په حیثیت باندې شعور زموږ هر مشکل حل کولی سوی دا وخت موږ خالي مریدان یو یا ملازمین یو یا مریدان یو ملازمین چې دی غږ نه سوی کولی سرکار یې پسې اخلي مورد چې دی مورد خپل دماغ نه لري هم یې پسې اخلي مورد چې 2-3 خبرې وکړي بیا یې پسې اخلي نو زما د ویډیو مقصد دا دی که موږ زر ریاسته جوړ کړو چې تر څو پورې موږ مریدان یو یا ملازمین یو زموږ څخه د خبرو حق اخیستل سوی وي زموږ وجود هیڅ حیثیت نه لري په یوه تګلاره کې نو موږ کامیابي نسو ترلاسه کولی موږ به خپل دماغونه استعمالوو موږ به شعور ترلاسه کوو لکه ما چې ویل چې موږ ټول ضرورتونه اوس هم خپله پوره کوو چې ریاست جوړ کړو بیا به هم ټیکس ورکوو بیا به هم خپل ضرورتونه خپله پوره کوو زموږ سیاسي تګلارې زموږ وینو زموږ خولو موږ ته کمه ګټه راوړې ده موږ نن هم ټول ضرورتونه خپله پوره کوو
سبا به هم پوره کوو چې ریاست جوړ کړو چې زر هیوادونه جوړ کړو بیا هم خپله پوره کوو خو دا دی زه وایم چې باید موږ له موردي ځان وباسو موږ له غلامي ځان وباسو موږ باید هر سړی هر وجود هر انسان هر پښتون باید اول خپل ازادي ترلاسه کړي بیا د ازادۍ لپاره منډه وکړي چې په کومه تګلاره کې په کوم جدوجهد کې د انسان د بنیادي انسان د لښکر د هر سړي ګټه نه وي نو لښکر به څه کامیابي ترلاسه کړي لښکر که د اجتماعي ګټو لپاره ښه خبر او که د واک اختیار لپاره یو داسې ازادي لپاره چې بیا موږ بیرته غلامان جوړیږو زموږ خولې تړلې کېږي موږ خپل ضرورتونه بیرته خپله پوره کوو نو بیا څه ګټه ده چې موږ دا دونې منډې کوو له وختونو موږ منډې کړي قربانیان یې ورکړي دي موږ ازادي راوړو بیا موږ پکې غلامان یو زموږ خولې راوتړي